Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is good and great. امید کوم چې ټول به خاص دی. دې ویډیو کې به نن مونږه یو دوه موضوعګانې وایو، هم ګرامري او هم ورسره جملې یعنی مثالونه. هغه موضوعګانې کومې دي؟ want او need. چې want وی څه شته او need او کوم ځای کې استعمالیږي. ډیر ساده موضوع ده چې تر پایه ویډیو وګورئ نو ډیر ښه واضح به پوه شئ. want او need دواړه تقریبا سره مشابه دي د استعمال ځای دپاره، خو مشابه نه دي. لکه want چې دی موږ استعمالو د ډیزایر یعنی خواهش دپاره. کله چې ته وایې چې زه دا شی غواړم یا زما زړه غواړي دا کار وکړم نو ته استعمالولی شي want. او کله چې ته یو څیز ته ضرورت لري، یو کار کول ته ضرورت لري نو ته کولی شي چې need استعمال کړي. need یعنی ضرورت. نو ټول وړاندې به مونږ want وایو. want یعنی غوښتل. لکه مثال I want to eat a burger. I want to eat a burger. زه غواړم چې برګر وخورم. داسې څه شو؟ دا یو خواهش شو. ستا زړه غواړي چې دا کار وکړي خو ضرورت دې ورته نشته. نو پوه شئ تاسو دلته چې want د ضرورت په وخت کې نه استعمالیږي، یعنی خواهش desires پوره کوي د انسان. I want to eat a burger. زه غواړم چې برګر وخورم. I want learn English. I want to learn English. زه غواړم چې انګلیسي زده کړم. I want to learn English. یعنی دا هم یو خواهش شو چې ته غواړې چې ته دا ژبه زده کړې. نو دا want شو دلته بیا. I want to see you. I want to see you. ما غوښتل چې ووینم دې یا زه غواړم چې تا ووینم. زما زړه غواړي چې تا وګورم. I want to see you. زما زړه غواړي چې تا ووینم یا ما غوښتل چې ووینم دې. I want to work with you. I want to work with you. زه غواړم چې له تا سره کار وکړم. زه غواړم چې له تا سره کار وکړم. I want to work with you. زه غواړم چې تا سره کار وکړم. I want to drink some water. I want to drink some water. زه غواړم چې اوبه وڅښم. یا زه غواړم چې لږې اوبه وڅښم. زه غواړم چې اوبه وڅښم. We want to go outside. We want to go outside. موږ غواړو چې بهر لاړ شو. زړه غواړي، خواهش دی د زړه. زړه راجګ شوی نو دا استعمالولی شو چې we want to go outside. موږ غواړو چې بهر لاړ شو. دا مثالونه مې ځکه آی باره کې ټول ځان باره کې جوړ کړي چې تاسو تر څو پوه شئ. تاسو کولی شئ چې هی شي یا فلان کې یو نوم ورسره هم واخلئ او want استعمال کړئ. چې کوم ځای کې want to راغی یا want راغی نو پوه شئ چې دلته د ډیزایر خبره کېږي، یعنې د خواهش خبره کېږي. need لکه څنګه چې ما مخکې ویلې ضرورت د وخت کې استعمالیږي. چې تا یو څیز ته ضرورت دی یا تا یو څیز ته ضرورت پېښېږي ته کولی شي چې need استعمال کړې. نو مخکې کس به پوهېږي چې د دې ضرورت دی. مثال I need a car. I need a car. زما موټر ته ضرورت دی. زما موټر ته ضرورت دی ځکه چې زه چې تګ کول غواړم یا چې ته به زما پېښئ زه به هلته ځم نو ځکه I need a car. زما موټر ته ضرورت دی. I need money. I need money. زما پیسو ته ضرورت دی. پیسو ته د هر چا ضرورت دی. نو څه شي ته ضرورت شی دی. I need money. زما پیسو ته ضرورت دی. I need to see you. I need to see you. ضرورت لرم چې تا ووینم. ضرورت لرم چې تا ووینم. یا زه باید یم زه تا وګورم. یعنی دا لازمي دی چې زه تا وګورم. خامخا ضرور کار وي نو ځکه به وایي چې I need to see you. ضرورت لرم چې تا ووینم. I need a job. I need a job. زه کار ته ضرورت لرم. زه کار ته ضرورت لرم. کار ته هر څوک ضرورت لري. د شی د ضرورت شی دی یعنی پیسې ګټلو ذریعه ده. I need to sleep. I need to sleep. زه خوب له ضرورت لرم. I need to sleep. زه خوب له ضرورت لرم. کار دې کړی شوګیر دې کړی نو تا ته څوک بل کار دپاره څه شی ووایي ته ورته چې I need to sleep. زه باید یعنې زه لازمي باید ویده شم ځکه چې ما شوګیر کړی دی. I need to talk to you. I need to talk to you.
زه باید تا سره خبرې وکړم. زه باید تا سره خبرې وکړم. ضرورت لرم چې تا سره زه خبرې وکړم. نو داسې شی need او want چې want د خواهش دپاره استعمالیږي، desire دپاره، او need د ضرورت دپاره چې کله ته یو څه ته ضرورت لري ته کولی شې دا استعمال کړي.